دلته په فارسی کې لیکلي دي چې ملګری په پوه شي وایي وګورئ خوشحالي د دغه جماعت خبیث په دلیل د حمله په ایران باندې او شیعګان چې مړ شوي دي او دوی آرزو لري چې زموږ مراجعه او ورسره هم مړ شي. ښه قدرمندو دا په فارسی کې دغه خبرې کړي دا خو تاسو پیژنئ دا د دوی علامه ده شیطانیاري د رسول الله صلی الله علیه وسلم د اهل بیت او د صحابه عظیم دښمن د رسول الله د بیبیانو عظیم دښمن او په ښکاره لوی کافر او مرتد دا بعضی د باړه چنار یا د بل ځایونو شیعګان غالبا په بعضی ځایونو کې اهل سنت والجماعت د خامنه‌ای په مرګ خوشحالي کړې ده. زه په دې خوشحالي او په دې غم کار نه لرم خو دوی ته وایم چې دا د تاسو علامه ده چې کله وخت دلته ما ته راسي ویل دې سره مناظره او له مناظرې نه تښتېدلی ده بار الحمدلله خو رب دې یو ورځې په ګوتو باندې راکړي. دا سړی تاسې اوس وګورئ دغه سړی د خمیني ته دجال چې کوم ملګري ورته راځي دجال او دا ورته خاندي او مبارکیان یې ورکوي چې له دې دجال نه خو خدای خلاص کړل. نور کلیپونه یې مسته چې د نورو خلکو خبرې یې کړي دي د باړه چنار والو ته چې دا د تاسې علامه ده د تاسو خامنه‌ای صاحب ته دجال ویلي دی وخت دجال تاسو چې دلته راځي اهل سنت والجماعت ته وایي چې اهل یو بل ویډیو ما درته لېږلې ده چې وایي کچا په خمیني پسې بله خبر د باړه چنار یو اغا صاحب ده کوي شراب یې خوړلي که څه خوړلي دي ولا خبرې مه وایي کچا د خمیني توهین د خامنه‌ای توهین وکړل دا ولد زنا ده. نو اوس به هغه ویډیو به ان شاء الله دلته تاسو ته ښکاره کړو دا به په درته ترجمه کو تاسو ورسره متوجي سي دوستانو. آقای اسپانی مایک تانو باز کنه. السلام علیکم و رحمت الله. علیکم السلام. چطوری برادر؟ خوبی سلامتی؟ الحمدلله شیخنا. والله شیخنا امروز سورپرایز شدیم این دجال زمانه کشته شد. تبریک باشه شما با شیعیان. دغه کس دغه کس ملګری ده مغه خپل ما شیعیان عزیز دي خپل منځ کې ورونه ځانونه بولي ورته راغلل وایي زه خو وایي نن بیخي ډېر زیات خوشحاله یم څه شی یم سرپرایز نو دا سرپرایز نه پوهېږم چې دا واچې خو څه شي ته وایي خوشحالي ته به غالبا وایي د انګلیش لفظ ده او هیجان وایي نن موږ همدغه بلاوي یو چې د دجال او د وخت دجال وایي مړ سوی ده او مردار سوی ده ښه ته اوس غوږ څه دی څه پسې ورته وایي ما خوشحال یا نه؟ والله دجال کشته شد به نام دین 47 سال ظلم کردن. ودروه وایي تاسې خوشحاله یاسته هغه ورته وایي وایي بلې ولې نه 40 کاله یې وای دغه دجال ظلمونه کړي و څو 40 کاله دغه دجال وای ظلمونه کړي دا د تاسو الله یاري صاحب ده دا د تاسو علامه صاحب ده دا د تاسو شیعه صاحب ده دا د تاسو رافضي صاحب ده لیکن د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې دا یو لوی زنديق او مجوسی او مرتد ده. اوس که تاسې له اهل سنت والجماعت نه ګیله کوئ د اهل سنت والجماعت له بعضې خلقو نه ګیله کوئ چې وایي خامنه‌ای په مرګ خوشحالي کړې ده دا خلق څه وایي وایي موږ دومره وایي خوشحاله یو چې د وخت له دجال نه چې 40 کاله یې وایي ظلمونه کړي دي دجال له دې نه وایي خلاص ده وایي مردار سو څه شی سو مردار سو اوس پرېږده پسې بله مراجع که نرفته مراجع هستن هنوز مراجع دیگه باید آقای بر خنداته صبر وګورئ دا د تاسو خنداګانې دي په خمیني صاحب باندې د تاسو د علامه څه ورته وایي وایي دا ټولې مرجع یې له منځه تللي دي که وایي پاته دي هلته خنداګانې شروع کړي یعنې چې دا ټول باید ختم سوي وایي ټولې مراجع باید ختم سوي وایي. اوس که اهل سنت داسې کار کړی وي د خلقو به څه پیرې کولی په موږ پسې که چیرې اهل سنت داسې یو خبره کړې وای وای کاشکې دا ټولې مراجع له منځه تللي وای لږې راشاته که بابا عبدالرحمن صاحب دا خندا موږ به هم لیخون جینې واخلو له دې خندا والله دجال کشته شد به نام دین 47 سال ظلم کردن. ودروه دغه یوه خبره ما نه ده ترجمه کړې به نام دین وای دغه دجال په نامو د دین 40 کاله ظلمونه کړي وو په نامو د دین یعنی د شیعو مذهب نسته په نامو مذهب ده څومره ښکلی اقرار
د نقطو ته پاینټونو ته ګوري پاینټونه دي که پاینټونه دي څه شی ورته وایي بشک او زه ماته دغه الفاظ در سره زده کوم او نامیانو څه وایي وایي 40 کاله دغه دجال په نامه دي دین یعنې په ایران کې دین نه و په ایران کې دین نه و نوم دي دین و الله اکبر الله اکبر مخکې ځه پسې مراجع که نرفته مراجع هستن هنوز مراجع دیگه باید آگاهی بر مراجع رو چیکار کنیم ها ودروه مونږ به د خندا ته یو چک چک ورکو دی باړه چنار والا او आवाज درځي आवाज درځي ماتم کی خنداګانی دی خامنه‌ای سیب په مرګ باندې مخ تر اوسه مردار ورته نه دی ویلي خو تاسو د غلوی علامه ورته مردار وای مخ تر اوسه نه دی ویلي سي ټول مراجع دی لمن زلاړي سي او د تاسو علامه سي په ټیک ټاک وای دا ټول مراجع وای لمن زتللې دي کنه دي تللي بیا خنداګانی تاسو وګورئ پرون ټول ورځ ما په لایف کې نه دي خندلي مال بیا داسې ونه وایي چې د خلق دا فکر نه کړي چې قاری صاحب هم نه دي سړي په مرګ باندې خوشاله ده نه همداسې ده قاری صاحب عجبه خو دا ده چې د پړچینار غاګان راځي درته وایي چې شیطانیاري سره مناظره وکړه او دا خاندي ورته مناظره وکړه دغه سړي سره اوس مناظره وکړم چې د تاسو په خامنه‌ای صاحب باندې په دا لوی ولایت الفقیه دغه لوی امام خمیني صاحب باندې وای مردار سوی د دجال ورته وای څه شي ورته وای دجال ورته وای دغه دجال وای مردار سول په 40 کال کې وای د اسلام په خلاف عمل ظلمونه وای کول او خنداګانی دي اهل سنت والجماعت आवाज مدرزي وو قارسه شیا دی باړه چینار आवाज مدرزي هغه بيده دي اوس وباله ویډیو هم درته ښکارا کوم بلم ډیره مهمه ده اباله تینور پس پرېږده چې دا د دوی علامه صاحب څه وایي والله با اونا باید مبارزه کنیم دیگه څه ورته وایي وایي باید موږ له هغو سره مبارزه وکړو له چا سره د ایران له مراجعو سره د ایران له مراجعو سره وایي باید مبارزه وکړو د څه شي د نمین ځای باید یوسو علامه صاحب ورته وایي دا خاندایم لکه چې نماز زده کړي زه دې ته کله کله دغسې خانده دا ظالمان خو هر څه له موږ نه زده کړي خدای دې دې بېغه بنیاد وکړي ښه بابا عبدالرحمن صاحب ته یې پرېږدم برنامه رو نگاه کنه چقدر کلیپ درست کنه ناراحت شون که بگی آره خدا حفظتان کنه شیخنا سلامت باشی زنده باشی خدا حافظ شما یو بل شی د پام نه دی شوی قاری صاحب محترم دا ویډیو خبرې چا پوسټ کړی دی 2 ساعت البقاء دغه ذوالفراري علامه سره سي مناظره و د فاطمه رضی الله عنها په مظلومیت باندې امو سید ذوالفراري امی ویدیو را نشر کرده او برادران عزیز ای علامه شما هست ای ویدیو میگه خمینی دجال هست و الحمدلله که مردار شد به نام دین 47 سال ظلم کرد و ای خنده می کرد و گفت که ای کاش که همه مراجع از ما بین رفت بعض از او پرسان میکنه که ما باید مبارزه بکنیم که همه از بین براوه خب یو بل ویډیو د هغه ویډیو تاسو ښکارا کړی دی باړه چینار کې یو هغه سیب ډیر سخت په جذبه کې راغلی ده ډیر سخت راوړه هغه څه ورته وای زر السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام وعلیکم السلام دغه ویډیو قاری صاحب نه دا ورسته درته خیم دا ورسته ابل ویډیو د سی باړه چینار کې وای هغه باړه چینار کې وای کدا عمر جان تاسو ته تللی ده یا قاری صاحب ماته نه راغلی بسم الله الرحمن الرحیم زناور و مسلمانو وسینی نالت وی په زناور و مسلمانو نالت وی په سعودیا نالت وی په بحرین نالت وی په زوبین نالت وی په قطر نالت وی زنور و سچوک ویلور وی اسرائیل سا پاوی غوندو نالت وی نالت وی ونی لکه یزید وی سمر وی نی وی صوت وی ودرو
ودروه دغه د باړه چنار روافض او شیعه دي په سعودي عربستان په ټولو مسلمانانو باندې لعنت ویلې ده د تاسو کمپنۍ د لعنت بشک د تاسو کمپنۍ د لعنت الله جل وعلا دی و تاسو باندې امدغه سي لعنتونه را نازل کړل لکه دا څنګه چې رب در باندې را نازل کړي دي امين په امدغه عربي ملکونو کې تاسو لکه سپي پراته یا سخوري او چخي او بیا لعنت ور باندې وایسته په دغه عربي ملکونو کې څوک سواقان یاس موټروانان یاس ذلیل مخلوقه په دغه عربي هیوادونو کې څوک ټیکسیانې چلوي څوک مزدوري کوي هم امام باړو ته پیسې جنیزي هم خمس ته جنیزي هم متعیت جنیزي او هم نورو مرکزونو ته جنیزي ټول باړه چنار مو جوړ کړي په دې عربي هیوادونو کې چې تاسو مړسترګو بی غیرتو بی شرفو بیا لعنتم په دې ملکونو باندې وایسته بلاد سعودي دی عربستان ګوریا ته د خبري لسانه کړې چې په سعودي عربستان سبحان الله رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي زناور مسلمانو توسینی نالتوی په زناور مسلمانو نالتوی په سعودیان نالت زناور مسلمانانو زناورو خدای سي دا خبري کوي او خدای سي دا مسلمانان در باندې خبر سي په دې پلیت او مردار او نجس عقیده باندې مسلمانانو دې خلقو ته چانس پلاس نه دورغلي که چانس پلاس ورغلل او خدای می دې قسم می د نتنیاهو ظلم به درته داسې کړي مفت به کړي درته داسې به کار در سره کوي دا خلق دا وپېژنئ داسې نن لعنت در باندې وایي دا مفت نه در باندې وایي داسې نن ځناور مسلمانان درته وایي دا مفت نه درته وایي دغو ځناورو ته که دا اوس موقع په لاس باندې ورغله په خدای قسم کړي په ماشومانو په خدای قسم کړي په زنانو په خدای قسم کړي په قرآن په خدای قسم کړي په مسجد په خدای قسم کړي په مدرسه تر اوسه یې کړی نه دي خو که بیا موقع په لاس باندې ورغله بیا به هیڅ صرفه در باندې ونه کړي خاطر پسې پرېږده ځناورو مسلمانانو سعودي عربستان باندې لعنت وي په زوبې نالت وي په قطر نالت وي څه نورو سره چوک وي لوړ وي اسرائیلو سره په هغوی غونډو نالت وي نالت وي دوره نالت وي ونې لکه یزید دې وي شمر وي انیبرې زیات وي دوره نالت وي لنې چې چا په خوشي کړي وي چا ونې ځوان هغه کړی وي ځوان خوشحال کړی وي ونې ځوان یې ونې هغه کړی وي خوشحالي ونې کړې وي یو ته لوی سیستاني هغه نه خمیني هغه نه دلته ودرو الله مرته سرلوړي کړه بارک الله فیکم وای په یزید باندې دی لعنت وي تاسو واردل مسلمانانو وای په یزید باندې دی لعنت وي په کوم یزید په دغه یزید چې نبی علیه الصلاۃ والسلام دی یزید پلار ته وای دوه ځلې محبت در سره لرم سیدی عاقل علی رضی الله عنه زوی ده او دی علی رضی الله عنه د په دغه یزید کوم یزید خیر تاسو وګورئ عقيل ابن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو يزيد وكم يزيد لعنة ويلي يا علي رضي الله عنه فورار أو كبول بلكم يزيد كخداي كمل دا يو زاي بدر تخيما يا عام شيء وتاسس بيزيد باندي لعنة ويسر تاسس بيدا معلوم كري سيدي علي رضي الله عنه رار يزيد خي أو كدي عقيل رضي الله عنه أغا عقيل سيدي علي رضي الله عنه مشر رور د شل کاله تیر مشر دی غزوی د یزید او نبی عليه الصلاه والسلام دغه عقيل توای و اي ابو يزيد عقيل رضي الله عنه توای دی علي رضي الله عنه مشر رورته و دوزل محبت در سره لرم دوزل محبت و در سره لرم یو ځل پدیسي قریب میه یعنی اهل بیت بل ځل داسي ابو طالب ویل تاسو ډیره مینه کول په خاطر وای زد تاسو زیاته مینه کوم او چې ورته وای اي ابو يزيد خا زه په خیر پسې مخ کې ځم خبر نه چا خوشالي کړی وي هغه نه لټوي سابویا نه فلور نه یزید سابویا یزید قیامت ودروه ډیر جذبه کې ده په خدای ډیر په جذبه کې تاسو وسو ګوري وای چې چا خوشالي ور باندې کړی ده هغه باندې دی لعنت کنه او خالصه
مخکې ویډیو کې چا خنداګانې ورباندې کولې وایي دجال چا ورته ویل شیطان یاري چا ورته ویل شیطان یاري ښه ته لږ نور پسې پرېږده شیطان یاري صاحب ته دا اوس څه وایي ته لږ نور پسې پرېږده مرحبا پیر هغه مرتد دی د سنو دی هغه د خره بچی دی هغه د وله د سنو ودر وایي هغه مرتد ده هغه ولدي زنا ده هغه د خره بچی ده شیطان یاری مرتد ده که نه بالکل د دوی قارسه د خره بچی ده که نه بالکل ده بالکل ده قارسه ولدي زنا ده که نه بالکل ده قارسه د دې په وینا باندې پرسي ورته له ولدي زنا سره بیا څوک چاته وایي چې ورسره مناظره ورسره وکړه نه قارسه د خره له بچي سره څوک مناظره کوي نه نه قارسه د مرتد خبره بیا څوک مني د باډه چنار خلکو یو ځای کې چاته مرتد وایاسته او بیا یې خبره مني بیا علامه ورته وایاسته ښه تیلی نور پسې پرېږده نور څه دغه خوري پسې چې ټوټه په خوشحالي کړي نور حکومت پټولې ته نیو چې شیعه ونه راغلل دا مونیسي په مجازو کړه مرحبا پیره مرحبا شیعه حکومت برسي پټولې ته نیو ودرې دا غریب دوه ځای انفجار یې وکړ په ټولو دنیا باندې د شیعه حکومت راولي د زندیق زمانو نو دغه خپل خو به مو ساتلی دا پرون چې درنه وویسته خپل خو به مو ساتلی دا دومره ټکنالوژي دا دومره چیغ دلته یوه بله خبره ده اوس بست په دغه ځای کې یې بست دغه ځای کې یې بست بارک الله فیک بابا عبدالرحمن تاسې غوږ مهرباني د تاسې د په رب قسمي دا مهدي مو چیرې اوس د خامنه‌ای صاحب ته نجات ورکړی وای دا خدای مو چیرې و بېشک تاسې وایئ چې موږ ته صحت راکوي موږ ته مدد راکوي موږ ته رزق راکوي یو ځای ځو بل ځای ځو ټول ساتنه مودی کوي دا نن چیرې و مهدي مو خامنه‌ای صاحب اسرائیلو ته په لاس باندې ورکړل وای دغه دلته وزنه وای مهدي مو چیرې و په د 1900 کاله کې کومه ګټه درته رسېدلې ده چې خپل نائب یې ونه سوی ساتلی او بیا ته دلته جین په باړه چنار کې ناست یې ای امام زمان مدد امام زمان دا اوس اهل سنت والجماعت په مقابل کې خوایسه چې ابو بکر او عمر بلا قبر راباسي عائشه رضی الله عنها بلا قبر راباسي سزا به ورکړي کله چې دوی مهدي سره راسي ام المؤمنین عائشه رضی الله عنها بلا قبر راباسي ابو بکر او عمر بلا قبر راباسي رجړندوي وي دغه د تاسو مهدي دا د اسرائیلو تیاره خو به وره غورځولې واسي په د خامنه‌ای صاحب سي بمبار کول دا خدای مو چیرې پټو دا خدای نور په څه ګټه درته خوري په څه درد درته خوړلې د دې سړي په 12 کاله کې تاسو وایسته ای زه د دې مهدي په اړه د دوی عقیده درته وخیمه رب الارض یو دقیقه لا إله إلا الله والله أكبر ولله الحمد اوس کامره غټه کړئ سمسو قال النور الطبرسي دې ځای ته وګورئ قال النوري الطبرسي دای په خپل تفسیر کې دی آیات په تفسیر کې څه وایي دې ته اوس مسلمانانو عن المفضل عن ابي عبد الله عليه السلام قال ربها اي رب الارض اي امام الارض دې زمکه خدای څوک ده مهدي نعوذ بالله دې زمکه خدای څوک ده اي امام الارض دولسم امام دا دې زمکه خدای ده ګوریا بیا څه وایي ان وای کله چې مو قائم راسي نو واشرقت الارض بنور ربها دې آیات کې نو دا الله جل وعلا به وای د المر دا او سپوږمۍ دا به ټول لري کړي دغه امام به وای دغه د المر او د سپوږمۍ رڼا کوي خلکو ته په ارزه کې رڼا ور کوي وس رب الارض دا د تاسو د زمکه خدای سماهدي دا چیریو تاسو اوس د اهل سنت والجماعت وایي چې خوشحالي مو ور باندې کوي کچا خوشحالي ور باندې کړي و دا مرتد ده
خو د تا مهدي اوس خپله ورباندې خوشحاله ده که ورباندې خوشحاله نه وای خو ساتلی وي ایا مهدي مرتد ده بشه تاسو په کتابونو کې وایي چې د ځمکې خدای مهدي ده ده نور طبرسي دي په خپل تفسیر کې راوړي دي وایي د ځمکې خدای څوک ده څوک د مسلمانانو 12 امام دي دوی مهدي دي دوی 12 امام دا وایي د ځمکې خدای ده رب الارض امام الارض و دې ظالم زمانو دغه یوه لحظه سې سر ورښکاره کړی وای خمنه‌ای صاحب ته بې نجات ورکړی و دا تیارې ته به یې داسې اشاره کړې وه د ځمکې د خدای د تاسو د ځمکې خدای د اسرائیلو تیارې د امریکا ډز وغورځېږه بشک نو چې خمنه‌ای صاحب د وخت د تاسو خلیفه یې درته ونه ساتل نو دغه امام مو خدای مو خائن ده او که خائن نه ده د ځمکې دا تاسې چې په کتابونو کې راځي چې مهدي د ځمکې خدای ده بشک په دې خبرو باندې لیګ عاقلان پوهیږي نه پوهیږم چې چونډۍ مور خوشي کړي ده که مو نه ده خوشي کړي نه پوه شو قاري صاحب یو